خوست کې زرګونه کسانو د امنیتي ځواکونو استقبال ته راوتلي وو. سلام ستړي مشي، وخت مو په خیر. په AFG پلس چینل کې درته ښه راغلاست وایم. AFG پلس چینل تل ستاسو په چوپړ کې، نو همدا اوس در سره چینل سبسکرایب کړئ. خوست کې زرګونه کسان د ځانګړي امنیتي ځواکونو کومانډو بېساري استقبال ته سرکونو ته راوتلي وو. د خوست څخه نن ټکي اسیا ته رارسېدلي راپورونه وایي چې د 203 منسلق الحدود څخه د کومانډو 150 ځانګړي ځواکونه فارغ شوي وو چې د خوست خلکو له پراخه او تاوده هرکلي سره مخ شوي. دا لومړی ځل ده چې په دومره لوی شمیر کې د خلکو امنیتي ځواکونو څخه استقبال کوي. د چارشنونکي وایي چې د تیر رژیم پر مهال ډیر کوښښ کېده چې پولیس او عسکر ته په ولس کې ځای پیدا کړي او له همدې لپاره پروژې استقبال لپاره پراخه کمپاین هم کېده. خو دغه غونډو ته د راتلونکو کسانو شمیر به تر سلو نه اوښت چې اکثریت به د رژیم مسؤلین ول. په ټولنیزو رسنیو کې فعالانو لیکلي دي چې د امنیتي ځواکونو څخه په دومره لوی شمیر کې د خلکو استقبال د دوی سره د ولس د مینې ښکارندویي کوي. ځینو فعالانو لیکلي دي چې اوس خلک امنیتي ځواکونه ځکه استقبالوي او خپل یې ګڼي ځکه دوی په رښتینې معنا د خلکو د مال او ځان او ناموس امنیت ساتي. ځینې کسانو لیکلي دي چې د ضربتیانو له وحشت او دهشت خلک پوزې ته راغلي وو ځکه د خوست ولس د امن ځواکونو ته په یو غوږ ټول سرکونو ته راووتل او استقبال یې ترې وکړ. یو ټولنیز فعال لیکلی دی چې مخکې همدا ټانګونه او عسکر وو چې څوک نږدې نشو ورتللی ځکه چې هغوی د نیویارک او واشنګټن د ساتنې ټټر وهلو او د هغوی عسکر وو. نن دې ولس او امنیتي ځواکونه او ټانګونه دي ځکه پرې ولس راټول شوی دی. همداراز یو بل ټولنیز فعال لیکلی دی چې جالبه دا ده چې د حکومت خلاف د 15 کسانو لاریون د رسنیو د خبرو سرټکی وي، خو د امنیتي ځواکونو استقبال ته راوتلي زرګونه کسانو خبره هیڅ رسنیز نشو. دوستانو زموږ د نن ورځې خبر تر همدې ځای و. تر بیا ښه وخت.